هغه ښارونه چې امکان لري په نږدې راتلونکي کې تر اوبو لاندې شي. د ځمکې د تودوخې له ډېرښت سره کیدای شي تر 2050 میلادي کال پورې ځینې ساحلي ښارونه له سیلابونو سره مخ شي. د معلوماتو له مخې که تر دې مخکې سخت سیلاب په پیړۍ کې یو ځل راتلو، اوس کیدای شي هر کال دغه ناورین پر څو ښارونو باندې راشي. هغه کوم ښارونه دي چې په نږدې راتلونکي کې تر اوبو لاندې کیدلو امکان لري؟ لومړی، د چین شانګهای د امریکا د اوبو او هوا مرکز خپلواک علمي سازمان د څېړنو له مخې په اوس وخت کې په چین کې 93 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې امکان لري تر 2050 کال پورې په سیلابونو او د اوبو کچې په لوړېدلو سره ښکېل شي. شانګهای چې د چین ګڼمېشته ښار دی، د حفاظتي تجهیزاتو نشتون له کبله کیدای شي سخت زیان ورته ورسیږي. دوهم، ویتنام د هانوی ښار د امریکا د اوبو او هوا مرکز د معلوماتو له مخې په ویتنام کې 21 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد کابو 1/4 نفوس کیږي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې امکان لري تر 2050 کال پورې لږ تر لږه په کال کې یو ځل د اوبو زیاتېدلو یا سیلاب سره مخ شي. وړاندوینه کیږي چې په سمندرونو کې د کلنیو سیلابونو تر وخت پورې په خاصه توګه په ګڼمېشته مکونګ دلتا او د ویتنام په پلازمېنې شمالي هانوی باندې منفي اغیز وکړي. دریم، کلکته د هند کلکته ده. په هند کې امکان لري تر 2050 کال پورې د ساحلي سیمو کابو 43 میلیونه وګړي کیدای شي د کلنیو سیلابونو له خطر سره مخامخ شي. لویدیځ بنګال او دیسا او د کلکتې ختیځ ښار په دغه هیواد کې له زیان رسیدونکو سیمو څخه ګڼل کیږي. په دغه ښارونو کې د تدابیرو په نشتون سره کیدای شي چې یوه ورځ دغه سیمې تر اوبو لاندې شي. بل د تایلنګ بانکوک ښار دی. د تایلنګ په سلو کې تر 10 زیات اوسیدونکي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې امکان لري تر 2050 کاله پورې تر اوبو لاندې شي. د تایلنګ پلازمېنه بانکوک چې په 2011 کال کې په دغه عکس کې ښیي د اوبو له سطحې څخه یوازې 1/5 متره لوړوالی لري او تر اوبو لاندې کیدلو له سخت خطر سره مخ دی. د چاپیریال ساتنې سازمان د ارزونې له مخې کیدای شي د دغه ښار 94 سلنه اوسیدونکي تر 2030 کال پورې کډه کیدلو ته مجبوره شي. بل چې د اوبو تر لاندې کیدلو له خطر سره مخ دی د عراق بصره ښار دی. د بصرې د چارواکو په حواله د عراق دویم ستر ښار بصره ډیر زیات د ساحلي سیلابونو له خطر سره مخامخ دی او ممکنه ده چې ډېرې برخې تر 2050 کاله پورې تر اوبو لاندې شي. کارپوهان وړاندوینه کوي چې د دغه حالت اغیز کولی شي د عراق په سرحدونو کې پراخ شي او د اوبو کچې د زیاتېدو له کبله کیدای شي مهاجرتونه د سیمه ییزو سیاسي شخړو سبب شي. وروستنی ښار چې د مصر اسکندریه دی. د سیلاب خطر د نړۍ فرهنګي میراث ګواښي. د سکندري ښار 2000 کاله پخوا ستر سکندر بنسټ ایښی دی. د دغه 15 میلیوني ښار ډېرې برخې د دریاب له سطحې څخه لږ لوړوالی لري. د ارت اورګ سازمان ارزونې ښیي چې د دغه ښار د اوبو کچې د لوړوالي پر وړاندې د اړینو تدابیرو پرته کیدای شي تر 2030 کال پورې د ښار ډېرې برخې تر اوبو لاندې شي. دا هغه ښارونه چې امکان لري په نږدې راتلونکو څو کلونو کې تر اوبو لاندې د خطر سره مخ دي.